حسندار کلی دا خیر البشر خیر الابرار کلی ورند حسندار کلی دا خیر البشر خیر الابرار کلی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. قدرمنو اوریدونکو، په اخلاص باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي، ځکه اخلاص د ژوند له ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ده. اخلاص هغه یوازینۍ لار ده چې د دنیا له ستونزو او مشکلاتو څخه پرې خلاصی موندلی شو. که یو څوک غواړي چې د دنیا د مشکلاتو او د دنیا له ستونزو نه خلاص وي، هغه د خپل عملونه ټول د پاک رب لپاره وګرځوي. په دې به د ده د زړه پالنه او د زړه ساتنه وشي، الله سره به ارتباط قایم شي، الله ته به نږدې شي، نو هغه رب به دا د ستونزو او د مشکلاتو نه ساتي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې رسول الله وفرمایل له پخوانیو خلکو څخه 3 کسان په لاره روان وو. په هغو باندې باران وریدلو پیل وکړه او هغوی 3 واړه یو غار ته ننوتل. د دې لپاره غار ته ننوتل چې په هغه غار کې دوی شپه تېره کړي، ځکه باران وریده، دوی مزل نشو کولی. په همدې وخت کې د غره یو غټ ګټ را پریوت، د غار په خوله ودرېد او له غار څخه د وتلو لاره یې بنده کړه. په دې توګه د هغوی لپاره له غار څخه د وتلو لار بنده شوه او هغوی به ښایي تر هغو پورې په غار کې پاتې کېدل تر څو چې د مرګ کومې ته رسېدلي وی، ځکه بله لار د وتلو دوی لپاره نه وه. په همدې ویره کې له هغوی نه یو تن وویل، خو څه یې چې وویل هغه یې ډېر ښه وویل. دا یې ویلې چې خپل رب ته دعا وکړئ، تاسې به یوازې د خپلو نیکو اعمالو په یادولو او دعا کولو سره له دغې تیږې څخه وژغورل شئ. الله به دا تیږه او ګاټ زموږ له مخې نه لرې کړي. له دې سره هر یوه په دعا کولو پیل وکړ او خپل رب ته یې خپل نیک عملونه وړاندې کول. لومړني سړي وویل، ای زما پروردګاره، زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول. وګورئ چې دغه سړی خپل اخلاص څنګه پیلوي او څه شی به هغوی ته له غار څخه د وتلو لار پرانیزي. ای زما خدایه، زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول، ما بچیان او ښځه هم لرل. د میږو شیدې شلې، خو تر هغو پورې به مې خپلو اولادونو ته نه ورکولې تر څو به چې زما مور او پلار ښکلې نه وي. تر هغو پورې به مې دا شیدې خپلو بچیانو ته نه ورکولې. خپلو اولادونو ته مې تر هغو پورې ډوډۍ نه ورکوله تر څو به چې زما مور او پلار خوړلې نه وه. یوه شپه مې د خپلو میږو شیدې ډېرې ناوخته ولوشلې، خو کله مې چې مور او پلار ته وروړې هغوی دواړه ویده شوي ول. نو زه یې تر سره پورې ودرېدلم او نه مې غوښتل چې هغوی له خوبه راویښ کړم.
زما بچیان زما په پښو کې رغېدل دې لپاره چې زه هغوی ته شیدې ورکړم وږي ول، خو ما نه غوښتل چې بچیان مې له مور او پلار څخه وړاندې ماړه شي ان تر دې چې سهار شو او زه هماغسې ولاړ وم. دا له مور او پلار سره د نیکي یوه نښه ده چې ځوانان هم باید د هغو اورېدلو دپاره لیواله شي او د خپل مور و پلار په قدر باندې پوه شي چې د مور و پلار قدر دې وکړه، الله رب العزت به دې د ستونزو د مشکلاتو او د مصائبو نه خلاص کړي. دا سړی وایي کله چې سهار شو مور و پلار مې شیدې وڅکلې، د دې نه وروسته ما خپلو اولادونو ته بیا شیدې ورکړې. اوس ورته پام وکړئ چې دغه سړی څه ویل غواړي. وایي زما پروردګاره که چیرته ما دغه کار ستا د خوښي او رضا لپاره کړی وي نو په ایمان سره خلاصون راکړه، له دې سره ګډ لږ په شا لاړه خو لا هم د وتلو لار نه وه. وار دوهم سړي ته ورسید. هغه هم د خپل هغه عمل په اړه فکر کوه چې خاص او خاص د الله د رضا لپاره یې ترسره کړی و. قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو له ځان سره فکر وکړئ که تاسو په دغه غار کې وای نو تاسو به څه ویلي وای؟ تاسو به څه ویل غوښتل؟ آیا که تاسو په دغه غار کې بندي وای نو کوم داسې عمل تاسو له ځان سره درلوده چې یوازې ستاسو او ستاسو د رب تر منځ د راز په توګه پاتې شوی وای او په دې ورځ کې خپل رب ته تاسو د خپل نیک عمل په توګه د خلاصون لپاره وړاندې کړی وای؟ په هر صورت قدرمنو اوریدونکو، بیرته هماغه د غار دوهم سړي ته ورګرځو چې هغه خپل رب ته خپل کوم عمل وړاندې کوي. دوهم سړي وویلې ای زما پروردګاره، زما د تره یوه لور وه چې په رښتینې توګه زه په هغې باندې مین وم. د هغې نه مې د نفس ناروا غوښتنه وکړه خو هغې انکار وکړ. څه موده وروسته سخته بېوزله او غریبه شوه. ما ته راغله او د یو څه پیسو غوښتنه یې رانه وکړه چې د پور په توګه باندې زه هغې ته څه پیسې ورکړم. خو ما ورته دا شرط وړاندې که چې د 120 دینارو په بدل کې دې ځان ما ته په اختیار کې راکړي. هغې هم له ناچارې ورځې زما غوښتنه ومنله، خو کله چې د ناروا کار زمینه برابره شوه نو راته وویل د الله بنده د الله نه وویرېږه، زه ستا لپاره حرامه یم. دا سړی وایي د هغې په دې خبره باندې زه د الله نه وویرېدلم. هغه ځای مې پرېښوده او دا مې ورته ویلې پیسې در واخله او لاړه شه. نو ای زما پروردګاره، که چیرته دغه کار ما ستا د رضا لپاره کړی وي نو له غار څخه د وتلو لار راوښیه. په همدې وخت کې تیږه په شا شوه خو بیا هم د وتلو لار پکې نه وه. دا ځلوار د دریم سړي ته ورسید. هغه ویلې ای زما خدایه، یو وخت له ما سره یو شمیر کارګرانو کار کوه او ما به یې مزدوري ورکوله. یوه ورځ یو کارګر رانه لاړه خو خپله اجره یې وانخیسته. ما د هغه اجره په کار واچوله او زیاته شوله ان تر دې چې په یوه غټه شتمنۍ بدله شوه. څه وخت وروسته هغه سړی بیا راوګرځېد او خپله مزدوري یې وغوښته. ما په ځواب کې ورته وویل چې دا ټولې غواوې او میږې ستا دي. هغه سړي راته وویل آیا ته په ما باندې مسخرې کوې؟ آیا ته په ما باندې ملنډې وهې؟ ما ورته ویلې په الله قسم چې زه په تا باندې مسخرې نه کوم، په تا باندې ملنډې نه وهم. له دې سره هغه ټول مالونه بوتلل او ما ته هیڅ هم پاتې نه شول. نو ای پروردګاره، که ما دغه کار خاص تا د رضا لپاره کړی وي نو موږ له دغه مصیبت څخه خلاص که. له دې سره هغه تیږه او هغه ګټ له غار نه یو خوا شه او هغوی درې واړه بیرون ترې راووتل. قدرمنو اوریدونکو، دا څه چې ما تاسو ته بیان کړه ما دې ته هڅوي چې زه ستاسو نه یوه پوښتنه وکړم. هغه پوښتنه دا ده چې آیا ستاسو او ستاسو د پروردګار ترمنځ د کوم لوی کار راز شته چې د بحران او د سختی په حالت کې خپل رب ته تاسو وړاندې کړئ او دا ووایئ چې ای زموږ پروردګاره، ما دغه کار
یوازې ستا او ستا د رضا او خوښي لپاره کړی دی، نو ما او موږ له دغه مصیبت څخه وژغوره. زه ډېر سخت ویرېږم چې زما د دې پوښتنې په ځواب کې ښایي یو شمېر د ویلو لپاره هیڅ شی هم ونه لري، ځکه کیدای شي موږ په ټول ژوند کې داسې یو عمل نه وي کړی چې زموږ او زموږ د پروردګار ترمنځ هغه د راز په توګه پاتې شي چې د مصیبت په وخت کې، د بحران په وخت کې هغه الله ته وړاندې کړو چې الله موږ د مصیبت او د بحران نه وژغوري. جنید بغدادي وایي اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی، نه پرښتې په هغو خبرې دي چې ویلي کی او نه شیطان په هغو خبر دی چې له منځه یوسي. په دې توګه ویلی شو چې اخلاص ستاسو او ستاسو د رب ترمنځ دی، بل څوک پرې نه پوهېږي. په الله قسم که ستاسو په زړه کې اخلاص خور شي، تاسو به هغه احساس کړئ، په یوه شیبه کې به اخلاص حس کړئ چې له سترګو څخه به مو د هغو په حس کولو سره اوښکې روانې شي. ستاسو زړونه او ستاسو سینې به له احساساتو ډکې شي او په خپل توان سره به د اطاعت په ترسره کولو بوخت شئ. کله چې تاسو په خوښي او خوشحالي سره په اطاعت بوخت شوئ او په مینه او رضایت سره هغه ترسره کړئ، نو تاسو پوه شئ چې تاسو اخلاص لرئ او د خپلو زړونو ساتنه او درملنه تاسو په اخلاص کړي الله ته بیا نږدې کیږئ. او که تاسو د الله طاعت او عبادت کوئ خو د زړه په مینه او په رضا سره نه کوئ، نو پوه شئ چې ستاسو په زړونو کې اخلاص نشته او داسو عمل کله هم تاسو ته ګټه نشي دررسولی. تا ته وایم ګرانې خورې، مخکې ته د حجاب له اغوستو نه نارامه وي او ستا نفس یې د لرې کولو غوښتنه کوله، الله ته پناه یوسه، سبا به په خپل حجاب افتخار وکړي، په خپله ښایسته جامه به افتخار وکړي او چارپایان ستاسو لپاره د عبرت حیرانوونکی درس دی. کوم عبرت؟ د دې څاروي په غولانځه کې شیدې له کومه کیږي؟ له دوو عجیبو او مختلفو برخو څخه را پیدا کیږي چې وینې او خشنه دي. همدغه صافې او سپینې شیدې له دوو مختلفو وینو او خشنو څخه را پیدا کیږي. آیا تاسو تر اوسه پورې هغه شیدې چې تاسو لشلې دي یو څاڅکی وینې پکې لیدلی دي؟ او دا خو امکان هم نه لري چې په شیدو کې د یو څاڅکی ادرار هم خارج شي. که داسې وای چې په شیدو کې وینې وای، که داسې وای چې په شیدو کې ادرار وای، نو موږ به شیدې نه خوړلی. نو اوس تاسو په خپله تصور وکړئ چې د دې څاروي او د دې چارپای څخه الله رب العزت څنګه صافې او سطره شیدې تاسو ته درکوي او تاسو یې ولشئ. له شکه پرته چې د چارپای او د څاروو په وجودونو کې زموږ لپاره عبرتونه دي. د هغوی په نس کې چې کوم څیزونه دي له هغو څخه په تاسو پاکې او سدره شیدې الله څکوي. درنو اوریدونکو، د قرآن کریم دغه بیان ته تاسو ښه پاملرنه وکړئ. خالص شیدې، تر هغه چې شیدې خالصې شي او خالصې شیدې هغه دي چې هیڅ عیب پکې نه وي او عمل هم هغه وخت خالص کیږي چې له هر ډول نقص او عیب څخه پاک وي. ستا په عمل کې هله اخلاص راځي، الله هغه هله قبلوي چې هغه کې هیڅ عیب او نقصان نه وي. که د خپل عمل د پاکی او اخلاص په اړه پوهېدل غواړي، نو هغه د قرآن کریم په دغه ښکلي مثال وسنجوه چې آیا زما عمل کوم عیب او نقص لري؟ آیا ما همدا غوښتل چې خلک دې د لمانځه پر وخت ما وویني؟ آیا ما همدا غوښتل چې خلک دې د غټو کارونو په وجه له مانه بخښنه وغواړي؟ آیا زه همدا غواړم چې خلک دې له مانه د دینداري په وجه مننه وکړي او زما دینداري دې احساس کړي؟ آیا د یوې شیبې لپاره در سره داسې فکر پیدا شوی؟ آیا تر اوسه پورې دې د ناخالصو شیدو تصور کړی؟ هوښیار اوسه، الله رب العزت هیڅکله هم موږ ته ناخالصې شیدې نه راکوي، خو ته هغه ته عیبجن او ناخالص عمل ورکوي. خپل حواس راټول کړه تر څو د عملونه له هر عیب او نقص څخه پاک شي، یوازې د الله لپاره، لکه چې دا اوس په ژبه وایو ای الله دغه خالص عمل د خالصو شیدو په شان ستا لپاره دی. الله رب العزت تا ته د څارویو نه داسې شیدې درکوي چې هغه خالصې دي، چې په هغه کې نه خشنه شته او نه په هغه کې وینه شته او نه په هغه کې ادرار شته.
نو ته هم الله ته داسې عمل وړاندې که چې د هر عیب او د هر نقص نه پاک وي تر څو چې الله رب العزت یې په خپل دربار کې قبول کړي. له همدې امله قدرمنو اوریدونکو اخلاص ډیر سخت او ستونزمن دی، واقعا ډیر سخت دی. ته له ځان سره فکر وکړه دا به څومره سخته وي چې ټول ژوند دې له هر ډول عیب او نقص څخه پاک وي. دا به څومره سخت وي چې ستا ټول ژوند خالص له الله لپاره وي او هیڅوک دې په هغه کې سهم ونه لري. الله فرمایي قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. تو ووایه ای پیغمبره زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي. اخلاص په رښتیا هم سخت دی. له همدې امله له سهیل بن سعد څخه پوښتنه وشوه د نفس لپاره کومه کار سخت دی؟ هغه په ځواب کې ویل اخلاص، ځکه په هغه کې هیڅ برخه نه لري. نو په دې توګه ویلی شو چې نفس په اخلاص کې ډیره وړوکې برخه هم نه لري. نو خپل عملونه الله رب العزت لپاره خلاص کړئ تر څو ستاسو د زړونو ساتنه او د زړونو درملنه وشي، الله ته نږدې شئ. سفیان ثوري وایي ما له خپل نیت پرته له بل هیڅ شي سره دومره سخته معامله نه لرله. یعنې ډېر سخت شی چې زه ورسره لاس او ګریوان وم هغه زما نفس و، ځکه چې هغه زما په خلاف حرکت کوي. یو عالم لیکي په دنیا کې تر ټولو ښه او په زړه پورې شی اخلاص او پاکي ده او ډېر په زړه پورې او سخت کار اخلاص دی. یو بل عالم لیکي ډېره هڅه کوم چې ریا له خپله ځانه لرې کړم، له نفس څخه د ریا لرې کولو زه خسته کړی یم، ځکه چې ډېر سخت کار دی او لا ډېر کوشش او هڅو ته اړتیا لري. که ریا له یو ځای نه لرې کوې شیطان هغه په بل ځای کې را پیدا کوي. بل عالم لیکي نیکمرغه دی هغه څوک چې د الله لپاره یو مخلصانه ګام اخیستی وي. یعنی هغه کسان ډیر نیکمرغه دي چې خاص د الله لپاره ګام اخلي، او نیکمرغي د هغه چا لره چې د الله په دربار کې د اخلاص یوه سجده کیږي. د تابعینو له ډلې څخه یو تابعي لیکي یو ساعت اخلاص د خپل ټول ژوند د ژغورلو لپاره بس دی. آیا تاسې نشئ کولی چې یو ساعت د خدای لپاره مخلص اوسئ؟ ځکه چې بدله د ټول عمر له ژغورنې سره سمه ده، ځکه اخلاص ډیر ګران او محترم دی. نو قدرمنو اوریدونکو چې هر عمل کوئ ستاسو یوازینی هدف او یوازینی موخه دې په هغه کې د الله رب العزت رضا وي، تر څو چې الله رب العزت هغه قبول کړي. چې الله قبول کړه نو زموږ د زړونو درملنه او ساتنه وشوه، الله ته به نږدې شو، رابطه به مو له الله سره ټینګه شي. چې رابطه مو له الله سره ټینګه شوه، الله به له ټولو مصیبتونو او له ټولو کړاوونو نه زیری دی چې کم سړی د دنیا په مختلفو پریشانیو او بیماریو کې راګیر او مبتلا سي، او د دې بیماری او پریشانۍ په وخت کې هغوی د الله تعالی طرف ته رجوع کوي، د الله تعالی طرف ته توجه برابره لري او د الله تعالی سره په رابطه کې او د دعا او د زاریو په خاطر باندې هغه تکلیف د خپلې زندګۍ څخه لرې کول غواړي. نو هغه سړي ته دا بشارت او زیری دی چې سړی چې کم تکلیف پر تا باندې راغلی دی، کمه پریشانی او کمه بیماری راغلی ده، نو دا د الله تعالی د ناراضګۍ نتیجه نه ده، بلکې دا د الله تعالی د محبت، د الله تعالی د شفقت او د خیرخواهۍ ثمره او نتیجه بلل کیږي. ځکه مسلمان باندې چې کله تکلیف راسي نو مسلمان د هغه تکلیف په وخت کې د الله تعالی طرف ته متوجه وي او د دعا په ذریعه سره او د عجز و د زارۍ په طریقه سره د هغې تکلیف لرې کول غواړي. د هغه تکلیف په وخت کې د الله تعالی پر تقدیر باندې څه شکوه نه لري، څه شکایت نه لري، د تکلیف احساس کوي، پر تکلیف باندې ژړا کوي او پر تکلیف باندې غم ښکاره کوي. لیکن د مسلمان عقیده دا ده چې الله تکلیف تا را کړی دی، د تکلیف لرې کولو والا ذات هم ته یې. د مسلمان عقیده دا چې دا تکلیف د الله تعالی د طرفه فرما راغلی دی
او دا تکلیف به د الله تعالی په ذریعه سره زما څخه لرې کیږي. نو هغه تکلیف د دې مسلمان دپاره د ګناو د مغفرت ذریعه بلل کیږي، او هغه تکلیف د مسلمان دپاره د درجاتو د بلندیو ذریعه بلل کیږي، او هغه تکلیف د مسلمان دپاره د الله تعالی د محبت او د الله تعالی د نزدېکت نشانه او علامه بلل کیږي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دی یو سړی بیمار او ناجوړه سي، د بیماری او د ناجوړۍ په وخت کې هغه سړی د ډاکټر طرف ته رجوع او رابطه کوي، نو هغه ډاکټر د ده د تکلیف لرې کولو دپاره د ده دپاره د اپریشن تجویز وکړي چې یاره سړی ستا بیماری بغیر د اپریشن نه صحت نسی پیدا کولی. نو هغه سړي ته دا معلومه ده چې په اپریشن کې څه یي، په اپریشن کې زما بدن سیرول کیږي، په اپریشن کې زما پر بدن باندې چاړه او نشتر چلیږي، او په اپریشن کې زما د بدن اندامونه یو د بل څخه جلا کیږي. لیکن د هغې باوجود هغه سړی ډاکټر ته خواست هم کوي او ډاکټر ته زاری هم کوي او پر دې ډاکټر باندې سپارښات هم برابروي او دې ډاکټر ته ډېر غټ فیسونه او مال او دولت هم جمع کوي، او دغه ډاکټر په حضور کې دا تمنا ښکاره کوي چې هغې ژر د دا اپریشن وکړي او د ده پر بدن باندې ژر چاړه وچلوي. هغه دا وجه یې ځکه دې سړي ته دا ور معلومه ده چې کوم ډاکټر زما بدن سیري یا زما پر بدن باندې اپریشن او چاړه چلوي، نو د هغې تکلیف عارضي دی، د هغې تکلیف ختمېدونکی دی، او هغه تکلیف زما د بدنه څخه ژر لرې کېدونکی دی. لیکن د دې په بدل کې چې کوم صحت ماته راکول کیږي، کوم روغ بدن ماته راکول کیږي او زما د بدنه ناجوړي لرې کیږي، نو هغه زما دپاره دایمي نعمت دی، هغه زما دپاره همیشه نعمت دی، او هغې همیشه زما دپاره د راحت سبب ګرځول کیږي. نو بعینه الله تعالی چې کله یو چاته د رحمت او د محبت اراده وکړي او د خپل رحمت او محبت په خاطر باندې پر هغه سړي باندې تکلیف کښېږدي، نو هغه سړی د تکلیف په وخت کې ژړا هم کوي، هغه سړی د تکلیف په وخت کې غم هم کوي، هغه سړی د تکلیف په وخت کې تکلیف هم محسوسوي. لیکن الله تعالی د هغې عارضي تکلیف په خاطر د هغه ژر ختمېدونکي تکلیف په خاطر هغه سړی دومره لوړو درجاتو ته ورسوي، د هغه سړي مغفرت د ګناو په نصیب کړي، او هغه سړی د خپل محبت په خاطر د ډېرو لوړو مقاماتو لایق او مستحق جوړ کړي. نو ځکه تکلیف پر انسان باندې راتلل دا اکثر د الله تعالی د طرفه د انسان سره د محبت علامه وي، او الله تعالی د هغه تکلیف په خاطر د انسان ګناه معافوي، او د هغه تکلیف په خاطر الله تعالی انسان ډېرو لوړو درجاتو ته رسوي. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی دربار کې خواست کوي، یا الله انک توسع علی الکافر، یا الله ته په دنیا کې د کافر سره ډېر آسانی کوي. که دنیا کې ګوره مال و دولت هم د کافر سره ډېر دی، که دنیا کې ګوره ملک و حکومت هم د کافر سره ډېر دی، او که په دنیا کې ګوره ښه بدن او صحت هم د ده په نصیب دی. حضرت موسی علیه السلام الله ته یا الله انک توسع علی الکافر، تو خو د کافر سره په زندگی کې ډېره آسانی کوي. بیا ورته یا ربی انک تضیق علی المؤمن، یا الله د مؤمن سره بیا ډېره سختی کوي. دنیا کې که ګورې مسکنت به هم د ده په نصیبي، ناروغه بدن او ناجوړي به هم د ده په نصیبي، او کمزوری صحت به هم د ده په نصیبي، او دنیا کې غم و پریشانی به هم د ده په نصیبي. نو یا الله د مؤمن سره بیا د کافر په مقابله کې ډېره تنګي او سختی کوي. نو یو خو د حضرت موسی علیه السلام دا پوښتنه د الله تعالی په دربار کې، لیکن الله تعالی د دې پوښتنې جواب نه ورکوي. دویمه واقعه دا راځي د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک،
چې د یو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په خپلو مواعظو کې لیکلی چې په یو ښار کې یو یهودي مري او په بل ښار کې بیا مؤمن او مسلمان مري، نو د هغه یهودي د زندګۍ آخرنی خواهش دا دی چې کاش کې زما په کور کې زما په وس و قدرت کې ماهی وای او ما د زندګۍ آخرنی څکه او آخرنی ارمان د ماهی په غوښو باندې پوره کړی وي. او د هغې مؤمن بیا د زړه آخرنی تمنا د زیتونو د تیلو ده چې کاش کې زما سره اوس د زیتونو تیل وای او د زیتونو تیل ما استعمال کړی وای او د زندګۍ آخره تمنا مې په دې پوره کړې وای. کافر د ماهی تمنا کوي لیکن ماهی په ټوله علاقه کې نستا، او مومن آخرنی خواهش د زیتونو د تیلو کوي او د زیتون تیل د کور په الماری کې د دپاره پراته دي. الله تعالی یو ملائکه راستی، هغې ملائکې ته دا امر ورکوي چې ته به ځې په پلانکي دریاب کې به ماهی نسې او هغه ماهی به راوړې، هغه به د دې کافر او د دې یهودي د کور په تالاو کې لکه چې هغې دا ماهی وویني، هغې دا ماهی ونسي او دا ماهی فوخ کې او ویې خوري، د زندګۍ آخره تمنا ځینې پوره کړي. او دویمه ملائکه الله تعالی راغواړي چې په پلانکي ښار کې یو مؤمن او مسلمان مري او د هغې د ژوند او د زندګۍ آخره تمنا دا ده چې د زیتونو د تیلو څکه وکړي او د زیتونو تیل استعمال کړي، او د زیتونو تیل د ده د کور په الماری کې پراته دي، نو ته به ورځې د ده کور لا او د ده په کور په الماری کې د خپلې وزر په پاڼه به هغه چشه وی چې هغه چشه چفه سي او د هغې تیل توسي او هغه ضایع سي او مؤمن هغه خپله تمنا آخرنی تمنا پوره نه کړي او دغسې د افسوس و د ارمانه سره هغې د دنیا څخه رخصت سي او زما حضور له راسي. یو ملائکه په خپل کار پسې را روانه سوه، دویمه ملائکه په خپل کار پسې را روانه سوه او په لاره کې د ملائکو ملاقات سره وسو چې کله یوه د بلې څه پوښتنه کوي، نو یوه د کافر د تمنا پوره کولو دپاره را روانه ده او دویمه د مسلمان د تمنا ضایع کولو دپاره را روانه ده. نو هغه ملائکې په خپل مابین کې په دې باندې نه سره پوهېږي چې دې کې د الله تعالی حکمت څه دی. خو بهرحال که حکمت په دماغ کې راځي که نه راځي، چونکې د الله امر او فیصله ده، نو د الله د امر او فیصلې په خاطر باندې هغه ملایکې خپل ځای ته ځان رسي. او چې وروسته د الله تعالی دربار کې پوښتنه کوي، نو الله تعالی ورته وایي چې زما د مؤمنه سره معامله جلا ده او زما د کافر سره معامله جلا ده. نه یو مسله د حضرت موسی علیه السلام د پوښتنې راله چې په هغې کې د مسلمانه سره تنګي ده او د کافره سره اساني ده، او دویمه مسله دا راله چې د مرګ پر وخت باندې د کافر هره تمنا الله تعالی ورفره کړه لیکن د مسلمان هغې الله تعالی نه که ورفره. او دریمه واقعه دا راځي چې یو کافر دی یو مسلمان دی، دواړه د دریاب کنارې له د ښکار نیولو د ماهیانو د راکښلو دپاره رالو. چې کله د دریاب کنارې ته رالو، نو مسلمان د الله پر نامه باندې خپل جال دریاب ته ورغورځوي. چې کله جال دریاب ته ورغورځوي نو بسم الله الرحمن الرحیم، لیکن کم جال چې دی د ښکار په شکل د ماهیانو د ښکارولو دپاره استعمالوي، د بسم الله د ویلو سره سره هغه جال د لبر ته خالی په لاس راځي، په هغه کې یو ماهی هم نه راځي. لیکن کافر چې کله خپل جال ورغورځوي، نو هغه د خپل خدایانو نمونه ورباندې یادوي، بسم الله والمنات والعزات. او چې کله د دې خدایانو پر نامه باندې جال ورغورځوي، نو جال د یو قسم بهترینو او لویو مایانو ډک راپورته کېږي. د سهاره صدر ماښامه پورې د هغه کافر معامله دا ده چې هغې په سوونو په زرونو مایانو ونیول او هغې خپله کښتۍ په مایانو باندې ډکه کړه او هغې د خپلو مایانو کاروبار ته ډېر فروغ او ترقي ورکړه. لیکن مسلمان د سهاره صدر ماښامه پورې ځان مړ کړی، هغې په ټوله دورانیه د ورځې کې د هغې په جال او د هغې په ښکار کې یو ماهی هم نه راغله.
لیکن آخر د مازدیګر په وخت کې هغه مسلمان یو ځل ښکار ورغورځوي، جال دریاب ته ورغورځوي، نو د هغې په جال کې یو ماهی راغلی، نو هغې یا الله بس زما نصیب د غونو پر دې باندې هم ستا شکر دی چې دا نعمت دې زما په نصیب راکړه. نو ما درته یوه پوښتنه د حضرت موسی علیه السلام او دویمه د مرګ واقعات چې د مسلمان د مرګ تمنا نه سوه پوره او د کافر د مرګ تمنا پوره سوه. او درېیمه خبره دا راله چې د مسلمان د الله پر نامه باندې چې کم جال ورغورځي د هغې ښکار په جال کې نه راځي، او کافر چې د خپلو بتانو پر نامه باندې ورغورځي د هغې جال همیشه د ښکار او د مایانو سره ډک راوځي. نو اوس راسه حضرت موسی علیه السلام چې کله د الله څخه خواست کوي، یا الله انک تضیق علی المؤمن، ته پر مؤمن ډېره تنګي کوې، او یا الله انک توسع مع الکافر، ته د کافر سره ډېره اسانی کوې. نو الله تعالی حضرت موسی علیه السلام په باره کې یو ملایکې ته امر کوي، وایي حضرت موسی علیه السلام در لاس ونیسه چې د مؤمن دپاره د جنت کم منازل، د جنت کم مساکن او د جنت کم د استوګنې ځای ما ورته ټاکلی دی، صرف پر هغه ځای باندې سربیره داسې راوګرځوه. حضرت موسی علیه السلام هغه ملایکه در لاس نسی، او چې د مؤمن دپاره کم مناظر او منازل په جنت کې ټاکل شوي دي پر هغه جنتو باندې داسې راګرځوي، صرف د جنت یو منظره ورباندې کي، د جنت یو منظر ورباندې ویني. حضرت موسی علیه السلام ته یا ربی بعلوک بجلالک وعلو مکانک، یا الله ستا په جلال دې مې قسم، ستا په لوړ ذات دې مې قسم، لو کان مقطوع الرجلین والیدین وکان مکبا علی وجهه وعاش الدهر کله، که چیرې دا مومن لاسونه او پښې دواړه پرې وي او بدن یې صرف د څلورو اندامو څخه فارغه دی، نه لاسونه ورکسته نه پښې ورکسته، بدن یې صرف د یو منډو په شکل دی، او وکانه مکبا علی وجهه، چې کله پر مخ باندې ځي نو پر دې مخ باندې کیږي، او وعاش دهر کله، زندگی هم یو کال نه د 2 کاله نه د ډېره اوږده زندگی ده. وکانه میسره هذا، چې یو ځل دی دې جنت له راځي، لا لم یره شر قط، زما د ستا په عزت و جلال قسمي چې دې مؤمن در اوسه تکلیف نه دی لیدلی. که چیرې د مؤمن لاسونه او پښې دواړه پرېسي او د هغې تک ټوله پر مخو پر تندیو پر پزه باندې او زندگی د آدم علیه السلام سره ونیسي در قیامته پورې، ځکه دې شکل باندې 1 غنټه زندگی تکلیف، لیکن د دې زندگی د آدم سره ونیسي بیا در قیامته پورې. حضرت موسی علیه السلام د الله دربار کې خواست کوي که یو ځل دا مؤمن دغه جنت ویني، لا زه دا وایم چې لم یره شر قط، په دنیا کې یوه ذره تکلیف نه دی لیدلی. نو مومن باندې که په دنیا کې الله تعالی پریشانی راولي، په مومن باندې که په دنیا کې الله تعالی سختی راولي، پر مومن که په دنیا کې الله مسکلتونه جوړی راولي، د هغې په بدل کې د مومن دپاره الله تعالی ځای دا رقم ټاکلی. دویم ځل هغه ملایکه حضرت موسی علیه السلام در لاس نسی او بیا د جهنم او د دوزخ یو منظره ورباندې کوي او د هغې پر سر باندې راتېروي. حضرت موسی علیه السلام بیا د الله تعالی دربار کې خواست کوي، یا الله بجلالک و علو مکانک، یا الله ستا په جلال او ستا په عزت او ستا په لوړه درجه دې مې قسمي، لو ملک الدنیا کلها، که د کافر د ټولې دنیا مالک سي، وعاش الدهر کلها، او د ټولې او عمر هم دائمی، د آدم څخه ونیسي تر آخر انسانه پورې، د ټولې دنیا مالک دی او د ټولې دنیا د مقدار زندگی ده، او چې په دنیا کې څومره د مځکې کره ده دا ټوله د ده په قدرت او د ده په حکومت کې ده. وکانه میسره هذا، چې یو ځل د ده راتلل دی جهنم ته کیږي، لم یره خیر قط، دی کافر په دنیا کې خیر نه دی لیدلی.
نو کافر ته که الله تعالی هر څومره راحت ورکوي، کافر ته که الله تعالی هر څومره اسانی ورکوي، کافر ته که الله هر څومره خیر ښه صحت ورکوي او څومره مال او دولت ورکوي، د کافر د زندګۍ دپاره الله تعالی دغه منزل ټاکلی دی. او دې منزل له چې کافر یو ځل راځي، نو حضرت موسی علیه السلام وایي زما د ستا په جلال او په عزت قسمي چې دې سړي په ټوله زندګي کې د خیر ذره نه دی لیدلی. ځکه حضرت ابوبکر به وی لا خیر فی خیر بعده النار لا شر فی شر بعده الجنه. د کم شر او تکلیف څخه وروسته چې د انسان په نصیب کې جنت راځي، هغه شر او تکلیف نه بلل کېږي. او د کم خیر او د راحت څخه وروسته چې د انسان په نصیب او قسمت کې جهنم راځي او و راځي، هغه خیر او راحت د سړي دپاره خیر او راحت نه بلل کېږي. الله تعالی پر مومن باندې پریشانی راولي، الله تعالی د کافر سره آسانی کوي. ځکه د مومن د پاره منزل او مسکن الله تعالی دا رقم ټاکلی دی، او د کافر د پاره مسکن او منزل الله تعالی په هغه شکل ټاکلی دی. دویم چې کومو ملائکو د الله تعالی دربار کې پوښتنه کړې ده، یا الله یو سړی یهودي دی او یو سړی مسلمان دی، د مسلمان د زکندن آخرت نه تمنا د تفره ده، لیکن دا غي باوجود ستا په امر آخرنه تمنا جنی ځای سوله. او د يهودي آخرت تمنا ظاهرا غیر پر کېدونکې نه پر کېدونکې د مشکله ده، لیکن ستا په امر باندې د يهودي آخرت تمنا او رفرس ول اخر دی کې حکمت څه دی. الله تعالی ورته ملائکه ته وایي چې د مسلمان سره زما معامله جلا ده او د کافر سره معامله جلا ده. کافر به په دنیا کې خامخا نیک عمل کړی، لیکن د کافر هغه نیک عمل د الله تعالی دربار کې قبول نه دی، ځکه د هغې سره ایمان نسته، دا ټوله د ایمان فرق. لیکن الله تعالی ډېر عادل ذات دی، د هغه نیکو اعمالو بدله به ورکوي دی کافر ته. نو د هغه نیکو اعمالو بدله الله تعالی په دنیا کې ورکوي. په دنیا کې د روغ صحت په شکل ورکوي، په دنیا کې د مال او دولت په شکل ورکوي، په دنیا کې د حکومت او د منصب په شکل ورکوي، او په دنیا کې د جوړ بدن او د ښه صحت په شکل باندې ورکوي. لیکن مسلمان هغې په دنیا کې په بشري تقاضا باندې خامخا کمزوري کېږي او د هغې څه ګناه کېږي، د هغې څه نافرماني کېږي. الله تعالی اراده دی چې مسلمان زما حضور ته راسي په داسې حال کې چې هغې د دنیا د ګناهو څه صفایي، او کافر زما حضور ته راسي هغه په دا شکل چې هغې د دنیا د نیکو اعمالو څه صفایي. ځکه د کافر د نیکو اعمالو بدله الله تعالی په دنیا کې ورکوي، چې کله د الله تعالی دربار له ورسي د هغې سره یو نیک عمل پاته نه. او د مسلمان د ګناهو بدلم الله تعالی په دنیا کې د تکلیفو په شکل ورکوي، د بیماریو په شکل باندې ورکوي، د ناجوړیو په شکل باندې ورکوي، د غمو د حادثو په شکل باندې ورکوي، په دې خاطر چې مسلمان کله د الله تعالی دربار ته راسي د هغې په زندګي کې یوه ذره ګناه نه وي. الله تعالی هغه ملایکې ته وایي چې د دې کافر د نورو ټولو نیکو اعمالو بدله ما ورکړې وله، لیکن اوس د ده د زکندن وخت دی او د ده د یو نیک عمل بدله پاته ده، او زما دا اراده ده چې دی بغیر د نیکو اعمالو زما دربار له راسي، نو د هغه یو نیک عمل بدله مې په دې شکل باندې ورکړله چې پر حالت د زکندن مې د ده آخرنی ارمان و تمنا ورکړله. بس او چې کوم مسلمان زما طرف ته را رخصتېږي، د هغه مسلمان د نیکو د بدو اعمالو بدله ما ټولو په دنیا کې د تکلیفو په شکل باندې ورکړله، لیکن د هغې مسلمان په عملنامه او په زندگی کې یو بد عمل، یوه ګناه، یوه نافرمانی پاته ده. نو زما اراده دا ده چې دی د ګناهو څخه صفا زما دربار له راسي او د هغې یوې ګناه بدله ماته د زکندن پر حالت په دې شکل ورکړله چې د ده د زکندن آخرنی تمنا هغه د زیتونو د تیلو خوراکو، هغه د زندګۍ آخرنی تمنا ما ورپوره نه کړله. په دې خاطر باندې د ده د تکلیفو د ده د ګناهو بدله ټولو په تکلیفو کې ورکول شوله، نو دی به زما حضور ته سبا په داسې شکل راځي چې د هغې په زندګي کې به یوه ذره نافرماني او ګناه نه وي. ځکه الله تعالی چې کله پر انسان باندې په دنیا کې تکلیف ایږدي، په دنیا کې پر انسان بیماری ایږدي، په دنیا کې پر انسان باندې مشقت راولي،
او په دنیا کې پر انسان باندې غم او پریشانی راولي، د هغې کله کله وجه دا چې الله تعالی د دې بنده سره محبت لري او الله تعالی د خپل محبت په خاطر باندې د دې تکلیف په خاطر د ګناهو مغفرت کوي او د دې تکلیف په خاطر د ډېرو لوړو درجاتو ته رسوي. نو د مؤمن سره الله تعالی کله اسانی کوي او د کافر سره د مؤمن سره الله تعالی کله سختی کوي او د کافر سره الله تعالی اسانی کوي او دې کې د الله تعالی خپل حکمت او دا د الله تعالی د حکمت تقاضا چې ما درته د هغې سختۍ او د هغې تکلیف په خاطر باندې ډېرې لوړې درجې ته رسوي. په یو کتاب کې د یو زنانې واقعه لیکلې ده چې ډېره نیکه زنانه او پاکدامنه او عفیفه زنانه ده او دې وخت کې د دې عمر هم ډېر زیات دی. هغې ټوله ورځ په درودو کې تېره کړي او ټوله ورځ په وظیفو مراقبو کې تېره کړي په دې نیت باندې چې الله تعالی به په ما باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام زیارت وکړي. د هغې د زندګۍ ټوله تمنا لویه تمنا دا ده چې زما د زندګۍ پر وخت باندې زما په زندګي کې د پیغمبر علیه صلات وسلام زیارت راسي. ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام زیارت پیدا کول او په خوب کې د پیغمبر زیارت کول دا ډېر لوی نعمت بلل کېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، چې کم سړي په خوب کې زه ولیدلم هغه زما یقیني شکل دی، زما حقیقي شکل دی، ځکه شیطان زما په شکل باندې نسي راتلی. نو د هغه زنانې د ټولې زندګۍ لویه تمنا دا ده چې په ما باندې الله تعالی یو ځل د پیغمبر علیه صلات وسلام دیدار په خوب کې وکړي. لیکن د ډېرو درودو څه وروسته، د ډېرو وظیفو څه وروسته، د ډېرو دعاګانو خواستو څه وروسته د هغې غریبې دا تمنا نه پوره کېږي او پیغمبر علیه صلات وسلام زیارت په خوب کې د هغې زنانې نه په نصیب کېږي. د هغې خاوند چونکې ډېر لوی ولی دی او ډېر لوی بزرګ دی، نو آخر یو ځل د دې خپل خاوند د څه غوښتنه کوي چې زما د زندګۍ لویه تمنا دا ده ته ماته یو طریقه راوښیه چې الله تعالی د هغې په ذریعه باندې ماته د پیغمبر علیه السلام زیارت په خوب کې وکړي. نو هغه بوډا خاوند ورته وایي چې زنانې زه خو تا ته یو عمل در ښیم، یو طریقه در ښیم، لیکن د هغې څه مخکې به ته زما په خبره باندې مکمل عمل کوې چې ما کومه خبره وکړه، چې ما کومه وینا وکړه، چې ما کومه تقاضا وکړه، په هغې ټولو به عمل کوې، د هغې څه وروسته به بیا د پیغمبر علیه صلات وسلام زیارت تا ته په نصیب کېږي. نو هغه زنانه ډېره خوشحاله سوله. هغه خاوند ته وایي چې د کومه وخته څه چې په کوم شکل باندې کومه تمنا ماته پیښې او کوم فرمان ماته کوي او کومه خبره ماته کوي زه به په هغې ټولو باندې خامخا عمل کوم. نو خاوند د ټولو څه مخکې دا ورته وایي هغه زنانې ته چې اول اصل به ته غسل کوې او د غسل څه وروسته به ته خپل ځان په داسې شکل باندې جوړوې لکه کومه زنانه چې د واده شپه یې خپل زیورات، خپل ښه لباس او خپله صفایي او د خپل سر ږمنځول او د خپل ځان لباس برابرول، دا به ته په داسې شکل کوې لکه زنانه چې د واده شپې ته په کوم شکل تیارېږي. چونکې د دې غریبې عمر هم د بوډۍ زنانې دی او د خاوند هم د بوډا سړي په شکل دی. نو دا غریبه چار و لاچار د خپل خاوند پر تمنا باندې چلیږي. نو غسل کوي، د غسل څه وروسته چې کم لباس ښه لري نو هغې پر ځان باندې اچي، چې کم زر و زیور لري هغې په ځان باندې راځړوي او د یو ناوي په شکل باندې د خونې په یو کونج کې کښېني. هغه خاوند د کور سره ووتی رالی د دې زنانې ورور ته وایي چې ګوره ته راسه دې خور ته دې په عجبه شکل دی، زما په دې وخت کې عمر 80 کاله ته دی او دا بوډۍ زنانه ده او دې په دې عمر کې ځان داسې کړی دی لکه یو څوک چې ناوي او د واده شپه او په دې وخت کې دا زما صدا تقاضاوي کوي. نو یو طرف کې هغه زنانه غریبه پر دې باندې مجبوره کړه او دویم طرف ته پټ رالی در پرده ورور د دې زنانې ته د دې زنانې شکایت وکړي. دغه زنانې ورور چې کله رالی چې ورته ویې کتل نو دې خپلې خور ته ډېر په غوسه
چې ستا عمر د دې نه دی او ستا د زندګۍ دورانیه دا نه ده او ستا خاوند د دې عمر سړی نه دی او په دې وخت کې تا د یو بچی د یو نوي ناوې د یو شل کلنې زنانې غوندې ځان جوړ کړی دی او د خپل خاوند سره رنګارنګ تمناګانې کوي په دې خاطر باندې هغه خپلې خور ته ډېر په غوسه سو د هغې زنانې زړه ډېر درد وکړي د خپل خاوند ته چې یو ځل دې په ما باندې دا فساد وکړي او دویم ځل بیا ولاړې دا زما ورور ته دې برته زما شکایت تا وکړي هغه دې راته راوستی او په هغې باندې دې زه سپکه کلم او په هغې باندې دې زه بې عزته کلم او هغې ما ته داسې سختې او رنګارنګ ویناګانې وکړي نو هغه زنانې د دې ورور پر غوسه باندې ډېره ژړا وکړه او ډېر افسوس ورته ودرېدی چې ما د کوم مقصد دپاره کول لیکن اخر زما سره وسو سره نو د ډېرې ژړا ژړا په دوران کې پر دغه ځای باندې هغه زنانې له خوب ورلی بیده سوه چې کله بیده سوله نو په خوب کې دستي پیغمبر علیه صلات وسلام زیارت ته نصیب راغله چې کله د خوبه سره بیداره سوله نو خپل خاوند ته وایي چې سړی تا چې زما سره څومره ناجایز وکړو لیکن د الله تعالی فضل و کرم ته وګوره الله تعالی زما مراد حاصل کړي ما ته په دې اوس خوب کې د پیغمبر علیه صلات وسلام زیارت په نصیب سو نو خاوند ورته یې زنانې دا زما بعینه وظیفه وه چې کوم عمل ما ستا سره وکړې دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د زیارت کولو دپاره وظیفه وه د دې عمله بغیر تا د پیغمبر علیه السلام زیارت نسو کولی تا زما په کور کې زندگی تیروله او زما ستا سره د ډېرې اسانۍ زندگی وه او زما ستا سره ډېره د راحت او د محبت زندگی وه او تا زما په کور کې تکلیف نه ولیدلی تا زما په کور کې غم نه ولیدلی او چې در څو پورې پر مومن باندې غم و تکلیف رانسي د مومن زړه درد ونه کړي او د مومن باندې د زړه ماتې رانسي در هغې وخته پورې د ده په مقابل کې د الله رحمت په جوش کې نه راځي نو نن په دې شکل باندې ما ستا زړه مات کړی او تا ته تکلیف در ورسېدی او د هغې تکلیف په خاطر باندې ستا زړه درد وکړي او د هغې په وجه باندې د هغې په مقابله کې د الله تعالی رحمت په جوش کې راغلی نو ځکه ستا تمنا د پیغمبر علیه السلام دیدار الله تعالی د هغې په بدله کې نن د پیغمبر دیدار درته نصیب کړي نو پر مومن باندې چې کله تکلیف راسي پر مومن باندې چې کله پریشانی راسي او پر مومن باندې چې کله د غم په خاطر باندې د زړه درد راسي نو د هغې په خاطر الله تعالی مومن ډېر لوړې درجې ته رسي او د مومن ډېر مرادونه او ډېر مقصدونه الله تعالی پوره کوي ځکه تیر امت کې به په تیرو دورو کې به د انسانانو عقیده دا وله چې پر کم چا به ډېر مسکنت و پر کم چا به ډېر تکلیف و د مسلمانانو به عقیده دا و چې دا د الله تعالی محبوب بنده دی د دې سره د الله تعالی محبت دی نو په دې خاطر باندې الله تعالی په دې حالاتو کې اچولی دی او چې پر کم چا به تکلیف نه ولو او پر کم چا باندې به راحت و پر کم چا باندې به اساني وه نو د عامو انسانانو عقیده به دا و چې دا د الله تعالی د درباره څخه لرې انسان دی د دې سړي سره د الله تعالی دومره محبت نشته لکه د هغه غمزده و د مسکین او د تکلیفجن انسانو سره چې په کوم شکل محبت د پیغمبر علیه صلات وسلام زمانه ده یو صحابي زنانه ده الله تعالی هغه زنانې ته ډېر زیات حسن او جمال ورکړی دی د دې نکاح د یو مالدار او د یو مشر صحابي سره راله چې د دې په زندگی د هغه په کور کې ډېره فراحت باندې تېرېږي او د هغې خپل خاوند د دې زنانې سره در حد تیر محبت دی نه د خاوند په کور کې مسکنت ستا نه د خاوند په کور کې غم ستا نه د خاوند په کور کې بیماری ستا نه د خاوند په کور کې بله پریشانی ستا نو خاوند او زنانه دواړه صحابه کرام دي او د پیغمبر علیه السلام مجلس له همیشه ورځي او د زنانې ژوند په ډېر راحت او په ډېر عیش سره او په ډېر آرام سره او په ډېر سکون او خوشحالي سره د خاوند په کور کې تېرېږي یو شپه راله د شپې خاوند راپورته سو تږی دی د اوبو غوښتنه کوي چې کله د اوبو غوښتنه کوي نو هغه زنانې ته د اوبو دا زنانې څه د اوبو طلب وسو
نو هغه زنانه چونکې ډېره فرمانبرداره زنانه ده نو هغې راوغورځېدله په یو لوټه او ګیلاس کې خاوند ته اوبه ونیوې چې کله هغه زنانه خاوند ته اوبه نسي نو د خاوند د خوبه سترګې بیا سره ورغلې نو هغه زنانه د خپلې فرمانبردارۍ په شکل باندې دې خاوند ته ولاړه ده اوبه یې ورته نیولې دي تر هغه وخته پورې چې د خاوند په خپله برته سترګې راروڼې شي چې کله هغه زنانه لږ ډېره زمانه ورته ودرېده نو چې کله د خاوند سترګې راروڼې سولې نو خاوند چې دې زنانې ته وکتل د دې زنانې اطاعت ته یې وکتل د دې زنانې فرمانبرداري او بهترین خدمت ته یې وکتل نو خاوند پر دې زنانه باندې ډېر رحم او وسیله راغله باره ورته یې زنانې په دې شپه کې ورته وایي چې زما دې دومره خدمت وکړي او زما زړه دې دومره خوشحاله کړي زما په خدای قسم چې زما څه غواړې زه به هغه در سره کوم خو ته یو څه زما څه وغواړه نو هغه زنانو ورته وایي سړی پر دې خپله خبره باندې به نه ودرېږي او خاوند ورته وایي چې زنانې یقینا به ودرېږم زنانه دوباره تاکید ورباندې کړي ته په دې خپله خبره کې لږ غور وکړه چې تا ما ته دا ویلي دي چې ته زما څه هر څه غواړې زه به هغه پوره کوم چې زما په وس کې نو ایا ته زما هرې تمنا ته تیار یې دی ورته وایي چې بلکل کم شی زما په وس کې زما در وس لاندې ستا هرې تمنا پوره کولو ته زه تیار یم آخر هغه زنانو به په دې شپه کې ورته وایي زما لویه تمنا دا ده چې ما ته طلاق راکړه بس او ما ته طلاق راکول دا ستا په وس کې دي ستا په قدرت کې دي نو ما ته طلاق راکړه نو زه نوره زندګي ستا په کور کې تېرول نه غواړم زه نوره زندګي ستا په خدمت کې تېرول نه غواړم زه نوره زندګي ستا سره یو ځای نه سم تېرولی نو تا زما سره وعده کړې ده چې زه به ستا هره تمنا پوره کوم چې زما په وس کې نو زما لویه تمنا ستا څه طلاق اخیستل دي نو ما ته به طلاق راکړې هغه خاوند ډېر حیران او ډېر پریشان چې داسې تابعداره زنانه داسې خدمت کوونکې زنانه داسې نیکه او عفیفه او صافه زنانه به بیا زه چیرې پیدا کوم آخر په دې شپه کې ورته یې زنانې ما ستا په حقوقو کې څه کمی کړی دی دا ورته وایي نه آیا چې ستا کم خدمت پر ما باندې لازم دی په هغه خدماتو کې زما څه قصور سوی دی دا ورته وایي نه دی بیا ورته یې زنانې ما ستا څه بې قدري کړې ده ستا د قریبانو بې قدري مې کړې ده دا بیا ورته وایي نه ورته وایي اخر ستا زما سره نفرت دی ستا زما سره بغض دی ستا زما سره عناد دی چې د هغې په خاطر زما څه طلاق غواړې دا ورته وایي نه چې کله یو شی دی نسته نو ولې اخر طلاق غواړې هغه زنانه ورته وایي چې دا خبره ډېره وروسته ده چې زه ولې طلاق غواړم د دې څه مخکې یار پر خپله وعده باندې ټینګ ودرېږه بس ما ته طلاق راکړه چې کله دې ما ته طلاق راکړې د هغې به زه وجه درته وایم چې زه ولې ستا څه طلاق غواړم نو هغه زنانه چونکې د طلاق پر غوښتنه باندې ډېر اصرار کوي او ډېر خامخواله کوي ځکه هغه خاوند ډېر حیران او ډېر پریشانه دی او زمانه در سهاره پورې خاوند و زنانه په دې کشمکش و اختلاف کې سره شپه تېروي چې کله سهار سو د صحابه کرامو ډېر ښایسته عادت و مزاج و چې کله به یو نوې خبره پیښه سوله نو صحابه کرامو به دستي پیغمبر علیه السلام ته پیښوله سهار خاوند زنانې ته وایي چې درځه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام څه زما ستا د شپې د معلوماتو غواړو چې د شپې ما ستا سره وعده کړې ده او تا زما څه د طلاق مطالبه کړې ده مسله ده د مسلې غوښتنه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام څخه وګرځه نو سهار دی د مدینې په اطرافو کې اوسیږي زنانه ده او خاوند دی خاوند د مخه دی او زنانه ورپسې ده نو راځي مدینې منورې ته مسجد نبوي ته راځي د خپلې شپې حالت د پیغمبر علیه السلام سره شریکوي او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره د خپلې خبرې مطالبه کوي چې کله مسجد نبوي ته نږدې رالو نو په لاره کې ازغي دي په لاره کې شلي دي او په لاره کې کاڼې دي او په لاره کې بوټي دي نو هغه خاوند خو ډېر زیات پریشانه روان دی د یو پریشانۍ په خاطر باندې هغه خاوند نوک ووهی او د نوک وهلو سره په یو ازغي کې غزار سو چې کله غزار سو د هغې بدن پښه ده لاس دی د بدن څه حصې دي هغه وینې سوې
هغه خاوند د ډېر تکلیف اظهار وکړي نو هغه زنانې د ډېرې فرمانبردارۍ په خاطر د خپل سر پړونه سره دوه ځایه کوي نیمې پر خپل سر واچوي نیمې سره ټوکرې ټوکرې کوي بری پر دې زخمو باندې روپېچي چې کله خاوند په تکلیف کې ولیدی نو براغه زنانو ورته وایي سړی درځه واپس کور ته ولاړ سو زما چې کومه د نکاح د طلاق مطالبه وه زه در هغه مطالبه تېره یم نوره زه ستا سره در مرګه پورې زندګي تېروم نوره زه ستا سره طلاق نه غواړم زه د پیغمبر علیه السلام حضور ته د ورتللو ضرورت نشته د پیغمبر علیه السلام څخه د پوښتنې کولو ضرورت نشته نو واپس به ما ورته کور ته زه په کور کې به خپل ژوند سره تېروم نو خاوند ډېر حیران دی چې دې زنانه ته څه ورپېښ یو ساعت کې مخکې د زنانې کم نیت و اراده و لیکن هغه نیت و اراده یو دم څنګه بدله سوه نو د زنانې څه پوښتنه کوي چې زنانې پیښه څه سوه نو زنانه ورته وایي چې یو ځل کور ته ځان ورسو د هغې څه وروسته بیا زه قصه درته کوم چې کله کور ته راورسېد نو خاوند پوښتنه کوي چې زنانې د طلاق مطالبه دې ولې کوله او چې کله د طلاق د مطالبې په وخت کې سره روانو پیغمبر له او چې کله زما بدن باندې زخم او وینه راله بیا د طلاق د مطالبې څه ولې دستبرداره سوې ولې ځینې پر شا سوې نو هغه زنان ورته وایي چې د کم وخته څه زه ستا کور ته راغلی یم او ستا ته الله تعالی مال و دولت درکړی دی او تا ته الله تعالی ښه اخلاق درکړي دي او تا ته الله تعالی ښه زندګي درکړې ده ما ستا په ټوله زندګي کې پر تا باندې مشقت و تکلیف نه دی لیدلی او 3 ورځې مخکې ما او تا د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ناست پیغمبر علیه السلام ویل چې د کم بنده سره الله تعالی محبت ساتي نو پر هغې باندې غمونه او ناجوړی داسې راځي لکه اوبه چې د غره د طرفه د مځکې طرف ته را روان وي لکه سیل چې د لوړې سکښتې ته را روان په څومره تیزي باندې نو پر کم سړي چې د الله تعالی محبت او کم سړی چې پر الله تعالی باندې ګران او د کم سړي چې ایمان کامل پر هغې باندې تکلیفونه په دا شکل راځي نو ما چې کله ته په تکلیف کې نه ولیدې نو زما د عقیده سو چې هسې نه چې زما د خاوند په دې ایمان کې فرق نه او هسې نه چې زما د خاوند په دې اعمالو کې فرق نه او هسې نه چې زما د خاوند سره د الله تعالی محبت نه او چې د کوم چا سره د الله تعالی محبت نه زه د هغې سره څه دپاره محبت کوم او زه ولې خپله زندګي د هغې په خدمت کې ضایع کوم لیکن چې کله ما او تا د پیغمبر علیه السلام مجلس ته روانو او په لاره کې چې ما پر تا باندې کومه پریشاني ولیدله او پر لاره باندې ما تا ته کم تکلیف ولیدی او چې کم ستا بدن خوښ سلو نو زما د عقیده سوه چې زما د خاوند ایمان کامل دی او زما د خاوند اعمال د الله تعالی دربار کې قبول دي او زما خاوند په دومره مشقت و تکلیف کې رالی چې زما د عقیده سوه چې د الله تعالی د ده سره محبت دی چې کله ما ته ستا د ایمان کمال را معلوم سو او ستا د اعمالو قبولیت را معلوم سو او ستا د تکلیفو په خاطر باندې د الله تعالی د محبت عقیده زما جوړه سوه نو ځکه زما د عقیده سو چې زما د خاوند د الله تعالی سره محبت دی چې د کم چا سره الله تعالی محبت کوي زه د هغې سره محبت کوم او چې زما خاوند سره الله تعالی محبت کوي نو ځکه زه د هغې په خدمت کې نوره زندګي در پایه پورې رسوم نو په دنیا کې د الله تعالی محبت د هغې تقاضا دایي چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی د انسان ګناه بخشي او تکلیف ور باندې راولي او د تکلیف په خاطر باندې الله تعالی د انسان درجات ور بلندوي د دې مثال داسې دی علماو لیکلي دي یو بچی دی په کور کې نو د هغې پر بدن باندې خیره راسي او د هغې بدن خیرن سي نو مور د محبت په تقاضا سره هغه بچی په زبردستي باندې رانسي او د هغه بچی د بدن څه لباس لرې کړي هغه بچی کلک موږي او هغه بچی د خیرو څه صفا کوي او لمبوي د دې لمبېدو په وخت کې دا بچی بغارې وي او دا بچی زاری کوي او دا بچی چیغې وي او دا بچی ډېر غم او تکلیف ښکاره کوي او د بچی غریب دا عقیده چې دا مور چې ما مینځي او ما صفا کوي او زما سره دومره سختی کوي دا د دې مور زما سره ظلم دی لیکن مور چې دا هر څه کوي دا د محبت د تقاضا په خاطر باندې کوي لیکن د مور د محبت د تقاضا اثر به د بچی ته کله ور معلومیږي چې کله بچی لوی سي
نو بیا به د بچي په دماغ کې دا راځي چې هغه مور چې ظلم به ولم، هغه مور چې ما ته تکلیف را رسوی او ما د ځان دپاره ظلم بالی، هغه د دې مور زما سره ډېر لوی محبت و. که چیرې مور په هغه وخت کې زه صفا کړی نه وی، نن به زه په مختلفو ګندګیو په مختلفو بیماریو کې مبتلا وی. دغه رقم الله تعالی چې کله پر یو بنده باندې مشقت کښېږدي، ناجوړي ور باندې راولي، تکلیف ورته باندې راولي، دا د الله تعالی د دې بنده سره محبت دی. بنده خو به خود د ځان سره ظلم بولي چې الله په دې ټولو ماله کې ولې پر ما باندې دا ناجوړي راله، لیکن دې بنده ته به د الله تعالی د محبت اندازه هلته ولګېږي چې دا دوه رمقه صادر دې سږمو ووسي، سړی د آخرت کور له ورسېږي. چې د دې ناجوړۍ او د دې بیمارۍ په خاطر باندې کوم نعمتونه دي، بیا به انسان د دا ور معلومه سي چې هغې بیماري د الله تعالی د طرفه پر ما باندې راتګ دا د الله تعالی زما سره څومره لوی احسان و نعمت. یا تاسو ګورئ یو مور و پلار دی هغه بچی مدرسې ته ورولي، نو بچی چې کله مدرسې له ورځي نو بچی ژړا کوي، بچي ته ډېر زور غواړي، بچی پر دې باندې ډېره جزع فزع کوي، ځکه مدرسه کې څه 4-5 ګنټې د استاذ په لاس کې دی د قیدي په شکل باندې ناست، نو بچی په دې وخت کې ژړا هم کوي، بچی په دې وخت کې غم هم ښکاره کوي، په دې وخت کې بچی د تکلیف احساس هم کوي او دا وایي چې د دې مور پلار زما سره څومره تجاوز دی، څومره ناجایز دی چې ما په قید کې اچي، د بل چا په لاس کې مې ورکوي، هغه ما ټکوي، هغه ما ډبوي، هغه ما ستړی کوي. لیکن مور و پلار بچی چې مدرسې ته ورولي دا په دې نیت نه ورولي چې دوی د بچي سره ظلم کوي، بلکې د بچي سره محبت دی چې زما بچی خوانده سي، زما بچی یو څه زده کي او زما بچی په تعلیم باندې ښایسته سي. لیکن بچي ته به د دې محبت اندازه کله لګېږي چې کله بچی لوی سي او د عقل فرس سي، نو ده ته به اندازه لګېږي چې یاره مور پلار چې زه مدرسې ته وراچولم زما سره څومره لوی احسان نو، زما سره د مور پلار څومره لویه نیکي ده او زما سره د مور پلار څومره لوی محبت کړی وی. که چیرې ما هغه علم نه وی کړی، هغه سبق ما نه وی ویلی، هغه د مدرسې مشقت پر ما نه وی تیر سوی، نن به زه د ناخوانده انسانانو په صف کې ولاړ وی، نن به زما زندگی په څومره تکلیف وی، نن به زما زندگی په څومره مشقت کې. نو په دې خاطر باندې الله تعالی چې پر کوم بنده باندې مشقت راولي، بیماری راولي، مشکل راولي، دا د الله تعالی د دې بنده سره محبت دی او د دې محبت په خاطر الله تعالی د بنده د زندګۍ ګناهونه معافوي او د دې محبت په خاطر الله تعالی د بنده ته لوړې درجات ورکوي او د دې محبت په خاطر الله تعالی د بنده د جنت د نعمتو مستحق جوړوي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې تیر دورو کې چې به کله یو بزرګ ته یو څوک رالی نو هغې به اختیاري مجاهدات ورباندې کښېښول چې یاره ته به دومره وظیفه کوې، دومره به د مراقبه یي، دا به د ذکر یي، دا به د اعمال یي او دا به د یومیه دورانیه یي. نو هغه مجاهدات به ده په خپل اختیار کول، وظیفې به یې کولې، مراقبې به یې کولې، تلاوتونه به یې کول، نفلونه او عبادتونه به یې کول. د هغه اختیاري مجاهداتو په شکل به الله تعالی د بنده ډېر لوړې درجې ته ورسوي. لیکن اوس عصر دا راغلی دی چې انسانان اختیاري مجاهدات نه کوي، نه ډېرې وظیفې کوي، نه ډېرې مراقبې کوي، نه ډېر تلاوتونه کوي، نه ډېر عبادتونه کوي. نو الله تعالی د تکلیفي د اختیاري مجاهدې بجای اضطراري مجاهده ورباندې کښېږدي، د ناجوړۍ په شکل یې ورباندې کښېږدي، د غم په شکل یې ورباندې کښېږدي، د مسکنت په شکل یې ورباندې کښېږدي، د پریشانۍ په شکل یې ورباندې کښېږدي. لیکن د دې اضطراري مجاهدې رفتار دومره تیز دی چې بیا په ډېرو وظیفو، په ډېرو عبادتو الله تعالی هغه مقام ته سړی نسي رسولی لکه په یوه ناجوړي باندې چې کوم مقام ته ورسوي. چې سړی د صحابه کرامو زندگی وګوري، د هغې په زندگی کې هم د اختیاري مجاهدې څه زیاتې اضطراري مجاهدې وي. صحابه کرام باندې دا نه و چې ته به دونه خوراکه به دې لږي، ستا به نفلي عبادت دونه وي، ستا به وظیفه دونه وي، ستا به ذکر دونه وي. لیکن الله تعالی اضطراري مجاهدې ورباندې شوې، د کلمې د وینا په خاطر به کله کله پر ګرمو ریګو پرېوتل، پرېستل کېدل، او کله به د هغې پر سینو باندې کاڼې ایښول کېدل، کله به د هجرت په شکل هغوی د کورو څه وتل
او کله به الله تعالی بل تکلیف ور باندې راوستی، کله به بل تکلیف ور باندې راوستی. په دې خاطر چې پر دوی باندې مجاهدات اضطراري او د مجاهداتو اضطراري رفتار ډېر تیز و چې په مجاهداتو اضطراري الله تعالی صحابه کرام کوم مقام ته ورسول، نن دې امت کې د بل چا هغه مقام بیا نه په نصیب کېږي. ځکه د دې امت ټوله تکالیف، د دې امت ټول لوږې، د دې امت ټول مصیبتونه او د دې امت ټول غمونه دا صحابه کرام پر ځان باندې تیر کړو او دا د هغوی دپاره مجاهدات اضطراري وو او د دې مجاهداتو اضطراري په خاطر الله تعالی ډېر لوړو مقامو ته هغه خلک ورسول. نو ځکه تکلیف چې رالی، تکلیف کې د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه څه وه؟ که پر سړي باندې ناجوړي راله، که پر سړي باندې غم رالی، که پریشاني راله، که تکلیف رالی، که بله حادثه راله، نو یو کار به دای چې د انسان به د تکلیف په وخت کې د الله تعالی پر تقدیر و فیصله باندې شکوه او شکایت نه وي چې یا الله دا تکلیف ولې ما ته راپېښ دی. او دویم عمل به دای چې د تکلیف په وخت کې به انسان خپله بهادوري نه ښکاره کوي. د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته عاجزي کوي، د تکلیف په وخت کې به الله ته ژړا کوي، د تکلیف په وخت کې به الله ته زاری کوي او د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته دعا کوي. ځکه دا د الله تعالی قانون دی چې الله تعالی انسان سره محبت کوي، نو الله تعالی پر هغې باندې تکلیف راوستی او د تکلیف په خاطر باندې الله تعالی دا بنده ژړا ته مجبوره کوي او د تکلیف په خاطر دا بنده دعا ته مجبوره کوي او د تکلیف په خاطر باندې الله تعالی دا بنده خپل تعلق ته مجبوره کوي او الله تعالی ته د بنده ژړا خوند ورکوي، الله تعالی ته د بنده تعلق ښه خوند ورکوي، الله تعالی ته د بنده عجز او زاری ښه خوند ورکوي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي اذا احب الله عبدا، چې الله تعالی د یو بنده سره محبت کوي نو صب علیه البلا، تکلیفونه آخر د باران په شکل ور باندې راوړي. د بعضو بزرګانو څخه دا را نقل ده، کتابو لیکلي دي چې هغوی به د تکلیف په وخت کې زګیروی کاوی، د تکلیف په وخت کې به یې ژړا کوله او د تکلیف په وخت کې به یې د خپل تکلیف احساس کاوی. نو بعضې خلکو پر دې باندې اعتراض کول چې یاره د تکلیف په وخت کې ژړا کول، د تکلیف په وخت کې زګیروی کول او د تکلیف په وخت کې د درد اظهار کول، دا به د الله تعالی په دربار کې بې صبري او دا به شکوی شکایت وي او د الله تعالی پر تقدیر باندې، د الله تعالی پر فیصله باندې سړی شکوه او شکایت او بې صبري څنګه وکړي؟ لیکن ګوره دا یو حقیقت دی چې د کومو بزرګانو څخه دا را نقل دي چې د تکلیف په وخت کې به سړی ژړا کوي، شکوه به کوي، شکوه او شکایت نه ژړا به کوي، عاجزي به کوي. هغه په دې خاطر باندې چې د هغوی په دې خبره سر خلاص دی چې الله تعالی چې پر ما باندې کم تکلیف یې دی نو الله تعالی زما ژړا غواړي، الله تعالی زما دعا غواړي، الله تعالی زما عاجزي غواړي، الله تعالی زما د خپل ځان سره رابطه غواړي. نو په دې خاطر به هغوی د الله تعالی طرف ته هم ژړا کوله، هم به عاجزي کوله، هم به زاری کولې، هم به الله تعالی سره رابطه کوله، هم به لمنځونه کول، هم به عبادتونه کول. نو د تکلیف په وخت کې به یو طرف ته سړی د الله تعالی پر تقدیر باندې شکوه او شکایتونه نه کوي او دویم طرف ته به د تکلیف په وخت کې بهادوري نه ښکاره کوي، دلاوري به نه ښکاره کوي او ځان به بهادور نه ثابتوي چې زه یاره د هر څه توان لرم، زه هر څومره صبر لرم او زه پر تکلیف باندې هر څومره دلاوره یم او د تکلیف په وخت کې زما ته هېڅوک څه تاوان نشي رارسولی، بلکې د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته سړی عاجزي و ژړا کوي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي چې زما شیخ حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله هغوی به پر دې باندې ډېر تفصیل کوی چې پر کم چا باندې تکلیف راسي، مصیبت راسي، بیماری راسي، دا د الله تعالی رحمت دی او د الله تعالی پر دې رحمت به سړی شکوه نه کوي، شکایت به نه کوي، بې صبري به نه کوي. لیکن وروسته به برته دا خبره کوله چې د دې تکلیف او د دې غم او د دې پریشانۍ په وخت کې به الله تعالی ته دا دعا کوي چې یا الله په ما کې د دې تکلیف او د دې بیمارۍ او د دې پریشانۍ وس و طاقت نسته، نو زما څه د پریشاني وس و طاقت لرې کړي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام اول ځل
هغوی د بیکاره مرضو څخه د لرېوالي دعا غوښتې ده چې الله ما د بیکاره مرضو څخه لرې وساتې. او دویم ځل چې بیا کله بیمار سوی دی ناجوړه سوی دی د هغه بیمارۍ سره د حفاظت هم دعا غوښتې ده چې الله په خپل فضل سره زما څخه د بیمارۍ لرې کړي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې ورځ حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله په یو مجلس کې پر دې باندې مجلس کاوه چې تکلیف چې پر مسلمان راسي دا د الله د طرفه یو رحمت دی، باید چې مسلمان پر دې باندې شکوه او شکایت ونه کړي. چې کله پر دې باندې ډېر اوږد بحث وکړي نو دې دوران کې یو سړی مجلس ته راغلی، د هغې بدن په دومره بیماري کې اخته دی چې دا غوښه ټوله ورسته سوې ده، خرابه سوې ده. نو راغلی د حکیم الامت حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله مخ څنګ ته کښېناستی چې حضرت دعا وکړه چې الله تعالی زما څخه دا تکلیف لرې کړي. نو دی وایي چې موږ ورته حیران سو چې یو طرف ته خو دا ویل چې دا د الله تعالی رحمت دی در اوسه مجلس، او اوس د الله تعالی رحمت په دعا سره لرې کول سړی څنګه غواړي چې هغه برته وایي ته ماته دعا وکړه چې الله تعالی زما څخه د تکلیف لرې کړي. نو حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله عجیب دعا وکړه، ولیا الله زموږ دا عقیده ده چې کم تکلیف پر دې مسلمان راغلی دی ستا د دې مسلمان سره محبت دی او دا پر دې مسلمان باندې رحمت دی او دا د دې مسلمان د درجاتو د بلندۍ سبب دی. لیکن یا الله موږ دومره کمزوري یو، موږ دومره عاجز یو، موږ دومره ناتوانه یو چې موږ د دې تکلیف وس و استطاعت نه لرو. نو یا الله په خپل فضل سره زموږ څخه پورته کړي او پر موږ باندې اسانه کړي او موږ ته د دې تکلیف څخه د لرېوالي توفیق راته راکړي. نو دغه د دین فهم دی چې تکلیف رالی په عقیده به دې دایي چې دا د الله تعالی محبت دی، لیکن د تکلیف لرېوالی به په دې شکل غواړي چې یا الله ستا محبت دی خو پر ما باندې دروند دی، یا الله زه توفیق نه لرم، زه پر دې باندې صبر نسم کولی، یا الله په خپل فضل سره ما ته د عافیت زندگی راکړه او ما د دې تکلیف څخه محفوظ او بچاو کړه. نو تکلیف کې به انسان الله تعالی ته ژړا کوي، الله تعالی به دعا به کوي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د یو بزرګ متعلق لیکلی دي چې ورځ د هغې د خولې څخه دا قول ووتی په خپل جوش د خپل ولایت او د بزرګۍ په جوش کې رالی، وی لیس لی فی سواک حظ فاخبر لی ما شئت، یا الله ستا څخه بغیر مې بل چاته توجه نه ور اوړي، که په هر تکلیف کې راسم ستا بغیر به بل چاته نظر نه وکم، فاخبر لی کیف ما شئت، یا الله ته زما امتحان واخه چې ته زه څنګه کوم. اوس دا د خپل تکلیف مقابل کې لږ بهادري ښکاره کول، یا الله ستا څخه بغیر مې بل طرف ته توجه نه ګرځي، یا الله که ته زما امتحان اخې ته زما امتحان واخه چې په تکلیف کې ستا بغیر زه بل چاته توجه کوم که نه کوم. نعوذ بالله د الله تعالی امتحان غوښتل. هغه بزرګ به د کلي په جومات کې ماشومانو ته سبقان ویل، نو الله تعالی د تکلیف یو کوچنی حصه ورباندې راوستله، صرف دا روڼې بولې یو ساقۍ بندې شوې. نو باره چې کله به ډېر تکلیف سو نو باره به ماشومان سره راټول کړل، باره به لاس پورته کوي، ادعو لعمکم الکذاب، دې درواغجن اکا ته خو لږ دعا وکړئ چې الله تعالی د دې تکلیف څخه خلاص کړي. معنا دا ده چې تکلیف په وخت کې به د بهادرۍ اظهار نه کوي چې زه خو دومره غښتلی یم، زه خو دومره تکړه یم او زه د هر شي توان لرم، زه د هر شي طاقت لرم. نه، د تکلیف څخه به د عافیت زندگی غواړي او د تکلیف څخه به د خلاصۍ زندگی غواړي او د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته دعا کوي، د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته ژړا کوي چې الله تعالی په خپل فضل او کرم سره تا ته د عافیت زندگی دله درکړي. نو د تکلیف په وخت کې د پیغمبر علیه السلام طریقه هغه دوه شی و، یو پر تکلیف باندې شکوه او شکایت نه کول او بل پر تکلیف باندې بهادري او دلاوري نه کول. پیغمبر علیه السلام چې کله وفات کېدی نو حضرت فاطمه زهرا بنت رسول الله رضی الله عنها ورته ناسته ده او پیغمبر علیه السلام باندې د زکندن سختی ده او د مرګ سختی ده او د پیغمبر علیه السلام د بدن تبه ډېره زوروره ده. د پیغمبر علیه السلام به بار بار د خپل لاس مبارک په دې یخو اوبو کې وهی، بیا به پر دې تندي تېراوی، بیا به د لاس په دې یخو اوبو کې ووایي پر تندي به یې تېر کړي، بیا به لاس په یخو اوبو کې ووایي پر تندي به یې تېر کړي. چې کله حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام تکلیف ولیدی نو هغې چیغې کې وا کرب اباه وا کرب اباه، ای زما د پلار تکلیف، ای زما د پلار غمه، زما پر پلار باندې څومره تکلیف او څومره غم دی.
لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه کوي؟ بهر ورته وایي بچي الله کرب علی ابیک بعد اليوم، د نن څه وروسته بیا ستا پر پلار باندې تکلیف نه راځي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پر هغه تکلیف باندې شکوا او شکایت کوي چې پر ما ولې ته تکلیف راغلی، او نه پر هغه تکلیف باندې بهادري او دلاوري کوي، بلکې د دې تکلیف په مقابل کې چې الله تعالی کوم اسانی راولي هغه اسانی باندې د پیغمبر علیه السلام نظر دی. ورته بچي که نن پر ما باندې تکلیف دی، سبا به د تکلیف په بدل کې الله زما سره ډېر اساني وکړي. لا کرب علی ابیک بعد اليوم، بچي د نن څه وروسته بیا خو ستا پر پلار باندې تکلیف نه راځي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچی حضرت ابراهیم وفات په جنت البقیع کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابراهیم ته ولاړ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل کور ټولو بچان په خپل لاس په ادره کې ایښي دي، د خپل کور انسانان. لیکن حضرت ابراهیم چې بچی دی هغې چې راوړی پر لاسو باندې چې کله ډورۍ ته ودرېدی، برای صحابو ته زه د خپل بچی په خپل لاس په دې ډورۍ کې نسم ایښوی. ګوره د تکلیف په وخت کې یو قسم عاجزي کول، او برته پر شا باندې ولاړی. صحابه کرامو هغه بچی په ډورۍ کې کښېښوی، دی برته رالی د قبر پر ژۍ باندې ورته ودرېدی. برای در دې سترګو مبارک اوښکې راځي، په دې ژیره مبارکه کې راځي، پر دې جګره مبارک راتویږي. ورته القلب تحزن، بچی دا زړه مې ډېر غم کوي، والعین تدمع، دا سترګې مې ډېرې اوښکې کوي، و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ای ابراهیم نن موږ ستا په جدایي کې ډېر غمجن یو. نو دا پر دې باندې شکوا او شکایت هم نه کوي چې الله تعالی زما بچی ولې وفات کړي، او پر دې باندې دلاوري هم نه کوي چې زه خو دومره تکړه یم پر ما باندې د بچي غم یوه ذره اثر نه کوي. نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سترګو څه اوښکې راځي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژړا په حالت کې د خپل زړه غم او درد ښکاره کوي. ورته یې بچی نن موږ ستا په جدایي کې ډېر زیات غمجن یو. نو مقصود خلاصه د حدیث دا راووتله چې کله انسان باندې الله تعالی هر قسمه پریشانی کښېږدي، هر قسم تکلیف رالی، هر قسم بیماری راله، یو به مسلمان د تکلیف او د بیماری په وخت کې د الله تعالی پر تقدیر او د الله تعالی پر قضا او فیصله باندې شکوه او شکایت نه کوي چې یاره زما سره ولې دا پیښه شوه، د بل چا سره ولې نه پیښېدله. دویم به د الله تعالی پر دې تقدیر، د الله تعالی پر دې فیصله او پر دې غم و بیماری او شکوه او شکایت د دې سره شکوي او شکایت سره سره بهادري و دلاوري به نه کوي، بلکې د غم په وخت کې به الله تعالی ته توجه کوي، د الله تعالی ته به ژړا کوي، د الله سره به رابطه ساتي، او د الله تعالی سره به د ژړا او د عاجزۍ په شکل لرېوالی غواړي، او په خپله زندګي کې به د الله تعالی سره د عفو او د عافیت او د معافات دایمه خواست کوي. الله تعالی دې دا څو خبرې په خپل دربار کې قبولي او مقبولي وګرځوي. واخر دعوانا